پر طالبانو د حکمتیار د زوی او امریکا تازه گزار حبیب رحمان څنګه د خپل پلار په څیر د پنجاب ډول په غاړه کړ. جنرال مبین ورته څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې امریکا کې د پاکستان د لوی درستیز عاصم منیر وویل چې افغانستان کې 23 ترهګرې ډلې فعال دي او دا د پاکستان سربیره نړۍ ته هم ګواښ دی. اوس تازه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو زیاتېدو او په نورو هیوادونو کې د دغو جنګیالیو حملې به د دې سبب شي چې افغانستان په لوی وزیرستان بدل شي. کله بهرنیو جنګیالیو سره په تعامل کې د طالبانو ناتواني رښتیا او حقیقي وي نو دا پریکړه په رښتیا هم د ټولې سیمې د بې ثباته کولو لپاره شوې ده او افغانان به تر ټولو زیات زیانمن شي. جنرال مبین لیکلي ته لا سیاسي ماشوم یې په خپلو خبرو نه پوهېږي او ځان څخه د پاکستان لاسپیکر جوړ کړی دی. ته ملامت نه ستا مشرانو هم تل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنجال په وخت کې د پاکستان خوا نیولې دی. بلخوا امریکا وایي افغانستان کې ګڼ شمېر ترهګرې ډلې فعالیت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان کې بېلابېلې ترهګریزې ډلې فعالیت کوي او د دوی ارزونه کوي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو د نیولو ویره موجوده ده. دغه وزارت یوې خبرپاڼه کې له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. خبرپاڼه زیاتوي چې طالبان د نیول شوي امریکایي وګړو د روغتیایي وضعیت پوښتنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه نه ورکوي او دغه وګړي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. طالبانو لا تر دې دمه رسما د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو طالبان تل افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ردوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.